د کالیفورنیا په ځنګلونو کې لګېدلی اور د پراخېدو په حال کې دی. په سلامونو مهرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. راپورونه وایي د امریکا د کالیفورنیا ایالت په ځنګلونو کې لګېدلی اور له کنټرول وتلی او هلته یې زرګونه کورونه له خطر سره مخ کړي دي. چارواکو ویلي دا اور تر دې مهاله په چټکۍ سره پراخیږي او د سیمې خلکو ته د کورونو د پرېښودلو ویل شوي دي. د دوی په وینا د دغه اور په چټکۍ سره خپرېدو اور وژونکې ډلې ننګولې او د دوی له کنټرول څخه وتلی دی. دا ځنګلي اور د امریکا پر وخت د جمعې پر ماسپښین له یوسمیټي ملي پارک سره نږدې لګېدلی چې د پراخېدو له امله د سیمې خلکو ته د کورونو د ژر تر ژره پرېښودلو خبر ورکړل شوی دی. د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې دا خطرناک اور د تودې هوا له امله لګېدلی او د ګرمۍ په زیاتېدو د نورو اورلګېدنو اټکل هم شوی دی. باور دا دی که دولتونه اقلیمي بدلون ته پام ونه کړي د نړۍ هوا به ډېره توده او د دا ډول اورونو د لګېدو پیښې به زیاتې شي. دا وه زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.